اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم زه یم ستاسو قرباني مخلص د ام ټي وی له خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د پروګرام نوم مشالونه او په مشالونه کې څنګه ستاسو ته پته ده چې زمونږ د ام ټلویزیون د ټول ټیم د ټول ملګرو دغه کوششونه دي او دغه منډې ترلو دغه هلې ځلې دي چې مونږ هر ځلې په مشالونه کې یو نوی مشال تاسو سره مخامخ کوو نن زمونږ زیاتره پروګرامونه دغه مردان کې خو کم شوي دي خو په پیښور او په شفقت او دغه طرفونو ته 400 کې ډېر شوي دي نن د ام ټي وی نه د مردان ټلویزیون چې کوم پروګرام دی نو دا په مردان کې دی بالکل چې دا په مردان کې دی او د یو داسې ستوري سره دی یو داسې مشال سره دی چې تاسو ته ډېر ښه واقف یې تاسو یې پیژنئ زموږ سره خو ډېر رښتې دي مطلب دا چې شاعر هم دی سندرغاړی هم دی او کله کله چې په سټیج باندې کینی نو داسې د مزاح اداکاری کوي چې خلک خندي هم نو زه ورته دا ویم چې د اکټر هم دی د شاعر هم دی او د چې کوم دی نو سندرغاړی هم دی او بلا سندرې مشهورې شوي دي نو نن به دغه سره په ډېرو حوالو باندې خبرې کوو دغه په شاعرۍ به هم خبرې کوو دغه په ژوند به هم خبرې کوو دغه په فن به هم خبرې کوو انشاءالله او په ډېرو مشاعرو کې موږ سره ناس پاس دی ما سره په ډېرو سټیجونو کې تر د بنو پورې ما د یو ځای په سټیج باندې کار کړی دی او زمونږ ډېر ښه یار دی زمونږ ډېر ښه ملګری دی یوازې زما نه د واحد سبزي هم ډېر ښه اشنا دی د ګلبڼ هم ډېر ښه یار دی او د عرفان او د کامران هم ډېر ښه یار دی کامران یې ډېر نه پېژني خو د عرفان ښه اشنا دی نو نن زمونږ سره ناست دی جی بالکل 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 وخت نه علم ستاسو هم دغه زما سره دی ګس لاسته ناست دی مشران وایي چې د ښو خلکو به ښي لاسته کېنئ نو زه خو یې ښي لاسته ناست یم دی ښه سړی دی او زمونږ دپاره د یو پیر حیثیت لري زمونږ پیر دی موږ ټول مریدان یو جی بالکل ساجد اوان صاحب سره ناست یم دا وخت او ساجد اوان سره به دغه په ژوند په فن باندې خبرې کوو ساجد اوان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام طبیعتونه مزاجونه د ټولو نه لومبې خو زه د دې خبرې ډېر معذرت خوا یم چې په دې ګرمۍ کې په دې سختو حالاتو کې تاسو راغلې زما دپاره موټی مخ کو او بیا د ام ټي وي هم ډېر شکرګزار یم چې نن ما سره یو ناستې کوي یا یو جهان مننه الله مو قدر وکړه خوشحاله اوسئ مهرباني ساجد اوان صاحب د ګرمۍ خبره وکړه ساجد اوان صاحب خو داسې ښکلی ځای جوړ کړی ماشاءالله شاته چې کوم دی نو یو غټ جنرال اے سي لګېدلی دی نو ما واسکټ هم راوړو خو ام یې لرې کړ ځکه چې بار ګرمي ده او دننه یخني ده نو ما وایي زه خیر دی ده ته مې چې دا واسکټ چې کوم دی دا ته واچوه او زه داسې ښیم خیر ده زه لږه یخني برداشت کولی شم که نه کتونکو ساجد اوان صاحب موږ سره ناست دی ساجده دا راته ووایه چې ما ته خو دومره پته چې مردان ستا خپل کلی دی مردان ستاسو خپل ټاټوبی دی مطلب په مردان کې خو بیا بلا ځای نه دي تاسو چېرته پیدا شوئ چېرته ستاسو د فني سفر شروع شو چېرته تا لوبې خړپوسې وکړې دا کم دغه ملګرو سره ام ټي وي ملګري ګوري ستا د ژوند قصه به نه اوري زه خو خپل ځاني هم د دې مردان پیدایش مې دی بلکې د پلار نیکه پیدایش مې هم د دې مردان دی او دا تاسو چې نن ما سره کوم ځای کې ناست د دې کلي نوم دی باغیرم ډېر ښایسته نوم دی ماشاءالله نو دې ځای کې زمونږ پلار په نیکه دلته پیدایش شوی دی ښه دا تقریبا کم سنو چې ساجد اوان صاحب دنیا ته تشریف راوړو زما پیدایش چې دی او زمونږ یو د تره زوی وفات شوی دی هغه ټایم سره چې دی نو لسم کړو میټرک پاس و نو هغه زما هغه تاریخ چې دی نو بالکل ټیک ټاک لیکلی و 1977 سن 1977 1979 کې ساجد سترګې وغړولې په باغیارم کلي کې په مردان کې ساجد دغه بیا ته پیدا شو بیا دلته مطلب تا خړپوسې وکړې بیا دلته لوی شوې د تعلیم سلسله دې څنګه دلته وکړه که نه بیا پاتې شو که نه دې دی کړی د سکول څه حساب تعلیم دا معذورتیا چې کومه ده تاسو خو ذکر ونه کړو خپل واسکټ درته یاد دي دا زر سړي ته یاد کې خو زما د دومره معذورتیا ته دی نه پته یاره ما ذکر کوو خو ما ویل چې یاره نه کوم ذکر ما زموږ بعضې مساجد ریکارډینګ کوو نو ملګرو ته به خامخا پته ولګي که کوم ملګري تا پېژني هغوی ته پته هم ده نو زما عمر چې کال یو نیم ما ته پولیو شوې وه
د خپو معذورتیا را په غاړه شوې وه نو تا د خړپوسو خبره وکړه یاره زه خړپوسو ته نیم سم شوی زه خړپوسو ته سم نیم سم شوی د هغې سره سره بیا ما چې کله څلورم پاس کړ نو د دې معذورتیا سره سره داسې بله څه حادثه راله او د حیرت خبره دا ده چې په کومه ورځ بیا د پنځم داخلي کېدی په هغه وخت کې به د څلورم نه چې پاس شوې نو پنځم ته به چې تلې به ته هایي ته تلې خو اوس یې د پنځم هم جوړ زما پنځم کې به اے بي سي به پنځم کې شروع کېدل نو هم په اکه ورځو زه څه د هوایي فایرنګ شکار شوم زه ولګېدم نو هغه کال چې دی زما ضایع شو نو بیا چې بل کال کله راغی نو بیا ما داخلیه کوله نو بیا هم د هغه لګېدو هغه مسله بیا ما ته جوړه شوه بل کال کې بیا دا نه چې زه کال په کال لګېدم مطلب هغه تګ راتګ به چې سکول او دغه ته کېده نو بس هغه ځای به نقصان وکړو هغه ځای چې دی هغې به نقصان وکړو بس په دې وجه مانه چې دی نو تعلیم پاتې شو نو پرایمري زما تعلیم دی څلورم پاس پنځم نه پیل او نه پاس څلورم پاس ماشاءالله دا ډېر تعلیم دی زه حیران یم چې دا تاسو پر نوکري ولې نه میلاو شوي دا کنده ګیله خو زم کوم د سرکار نه پاکستان د مړه دی کې ډېر خلک دغه شان بېروزګاره ګرځي غټ غټ تعلیم یافته لکه ځان چې والي ماشاءالله بهرحال دا یاره ساجد ډېره مو خاندل خدای نیک بخته کم ځای ته دې بوتلو خو بهرحال خبره زموږ روانه وه د کم ځای نه مانه خو خبره یې شوه تا ته یاده خو زما د تعلیم بې حرمتي دې وکړه دغه ځای نه وکړه نه چېرې هم نه کتونکو داسې نه ده اصل کې ساجد په ډېر ورکوټي عمر کې د په ډېر کم عمر کې په کوچني عمر کې دته غریب ته دومره حادثې پیښې شوې چې زما په خیال کې دا بل سړی وی نو والله چې همت به بللی خو چونکې د کې بیا خدای پاک دومره کوالټۍ چې د شاعر هم شو شاعر تاسو ته پته لګي کتونکو ډېر حساس وي د خپل ځان په خپله پوښ کو مطلب ځان له خپل ځان له په خپل دیکه ورکوله دغه د ژوند د کم ګردابونه او د کم حل زلې دا به لري کولی او ساجدوان به مخکې روان الحمدلله نن سبا ساجدوان زمونږ د شوبز یو ستوری دی او بلا خلک پیژني د پروګرام لا چلاړ شي په سونو په زرګونو خلک د تناستي او ساجدوان غریب په د سټیج باندې ناستي د دنیا د تناستي او د ورته ځان لګي شاعریم خپل دا سندرغاړی هم په خپل لري आवाज هم خپل لري نو دا کوالټي ډیرو کم خلکو کې خدای پاک چې ساجدوان به اداره ته وای چې دغه کړکېچن حالاتونو تر وته دغه د دزم پکې شوی هوایي فایرنګ باندې ته ولګېدې په د پولیو مثلا پکې رااله نو دغه نه دی خو بیا ډیر سفر استاد ژوند ترنه پوري نو دا د ته تاسو چرته ځل نه خفه شوی چې را دومره زب په ډنګورو باندې به ګرځم دا بسنګ چلی یار دا ژوند بسنګ تیریږي دا څومره دښنې چې تاسو یاد کړئ د دې سره سره زه په کور کې مشري وم بیا ما پسې د خویندې یو سلسله چلېدلې بیا هغې پسې روڼه ښه پوه شوې جی بیا په هغې پسې روڼه وه نو په دې کې بیا ما روزګار هم کړی دی لکه مطلب څنګه څه روزګار داسې روزګار مې کړی دی چې ما به د دې ځای نه پنجاب وغیره ته کپړه وړه او ګډ ښه تلم به زبردست او هغه مزدوري به مې کوله په دې کې ما هغه خپل ماشین غونته را سره ما اسکریم جوړ کړي خرڅ کړي مې دي وږي تاسو چې وتار څه وایي دا مې خرڅ کړي دي بیا بس ورو راتلم نو ما به شاعري کوله او داسې د ګلوکارۍ طرف ته مې دومره توجه نه وه زما یو ملګری دی هغه به داسې یو ګوته نیمه سیتار ورته یاد و هغه به زما غزلې داسې پروګرامونو کې داسې شوقیه به چې چا بوتلو دغه کولو کله نه کله به ورسره ځم لاړم نو یو ورځ ورسره زه تللی وم دی پروګرام کو خو هغه صرف ستار منګې نو پوره ارکسټرا و هارمونیم و طبله و رباب نو بس دی لګیا دی نو ایک یو وجي صاحب ناستو هغه یار دې دومره ستا د شاعري وایي
چې تا دومره لیکلي نو دومره خو به ویلې شي که نه ما ورته ما چېرته نه دی ویلي نو ډېر مینت یې وکړو نو چې ورکو شوم نو چې هغه ما غروبهي شروع کړه نو ګیر چاپېره مې وکته ما یې جوړ بل څوک لګیا دی ښه لکه مطلب په خپل ځان دې دومره اواز باندې یقین نه راته نو چې بیا کله هغې روبایې پسې ما غزل وې نو داسې فردم کې راتلم ته به وایې چې بس نه د دې لپاره خو لکه ګوره د موسیقۍ خو خپل تعلیم دی خو تا ته پته لګي او بیا لکه एकदम لکه مطلب زما په شان سړی په سټیج باندې کینی او هغه میوزیک سره مایک راوالي او شروع شي که نه نو دا هم ګاډ ګفټ دی که نه که نه تاسو تعلیم دې کړی و د دې موسیقۍ د سارې ګام بالکل مې نو کړی دا تا چې ما په خپل ژوند کې کمې ستونزې یادې کړې دومره ستونزې او دومره هر څه میلاوېده د دې بدله کې خو به خامخا څه میلاوېدم څه خو به میلاوېده که نه بالکل نو بس هغه بالکل ما چې هغه وینا شروع کړو نو هغه ریدم کې زه رالم بیا یو بل کسو بس هغه دغه شو چې بهي زه به ستا نه کیسټ کوم هغوی بیا ما نه کیسټ وکړو د هغه کیسټ نه بیا د شهید خان د فلم ته زما ګانه لاړه د فلم نوم یې زما د خړو جامو یاره او زما د غزل بول څه داسې و چې ملګرو نن یې عجیبه شان ناروا کړې ده یار د رقیب سره زما د سر سودا کړې ده بالکل او دا ساجد هغه دور چې کله به ما شالیمار سټوډیو کې پېښور کې ناست ما به سندرې لیکلې دي کیسټ ولا نو لا ډرامې او فلم د نوم راغلو د دې فلم دا ټریلر چې کوم دی دا زما په आवाज ریکارډ کېده هلته دا ما سټوډیو کې مایک ته ناست وم د دې او د فلم نوم دی زما د خړو جامو یاره بس ډز ګانه به شروع شوه بالکل دا سندره پکې ده دا ستاسو دا زما شاعري ده شاعري زما ده شاعري زما ده هغې بیا په فلم کې په انور خیال صاحب او په وږمې بیبي باندې کړې ده بالکل ښه بیا چې لکه مطلب داسې کیسټ راغی مارکیټ ته خلکو ساجد اون تصویر وکړه چې یاره دا خو لکه کیسټ به تصویر په لګېدو اوس هغه شی نشته د هغې بیل خوندو شهنشاه باچا کیسټ براتلی او د معراج براتلی او د ظاهر مشوخیل صاحب براتلی او طارق مشوخیل الله دی وبخي ستا کیسټ به پکې راتلی داسې په قطار نو دلته خو به بیا به ساجد چې مشهور شروع په مردان کې داسې نو سب فیلینګز څه حالاتو زه به یو خبرو کوم زما چې تر کله پورې دا کیسټ راغې تر هغې پورې ما خپله مزدوري کړې ما په شوبز باندې تر دغه دمه پورې یوه روپۍ چې ده نو نه ده اخیستې ماله به پروګرام راله ماله کسان براله به زه خو یم په دې خبرو نه پوهېږم بس څوک به مې ورمخکې کړي همدې سره خبرو کې موږ به پروګرام له لاړو نو پروګرام به ما اخیستی و هلته به خلکو پیسو مینه ما سره وکړه هر قسم هر څه به ما سره وشو او چې بیا به کله مو واپسي کوله چې رو به رسېدو دلته پاکستان چوک کې د فنکارانو دیري دی دی نه چې لږ ورمخکې شمال منډی ورته وایي نو به دوی به هلته کېناست خپل حساب کتاب او خپل لین دی نو ما به د خپله جیبه په هغه ټایم کې په 50 یا 40 روپۍ د خپل جیبه رکشه وکړه او رابلم مور مې د خدای پاک وبخي وفات ته 11 کاله وشو او والد صاحب مې ژوندی دی الله دې راته لري سره د ټولو مشرانو نو هغه به خفم وه نو بیا ماله چا مشوره راکړه چې یاره دا خوار څه ته کې او دا پیسې ته نه هلې تاسو یقین وساتئ په دې مردان کې ما یو پروګرام واغوښتو چې زه لاړم نو چې پروګرام له روانېدو نو ما هغې ته ووي بهي دا تاسو څه برخې مرخې او دا څیزونه میزونه کوئ چیکړ دی خوا کو چیکړه خوا کا ویم زه به نن نه پس پیسې اخلم نه چې موږ پروګرام وکړو رالو نو خدای مې دې نه غلطوي هغه ټایم سره 2,000 روپۍ دا ډیر شو اوس خو داسې وخت راغلی دی چې نه یوه هفته چې تېره شي نو بیا به وایي چې دا تېره هفته خو بیا هم ښه ودېږه خو په 1350 تروړه وه او اوس په 1400 ده نو اوس هفته په هفته شی دغه کېږي نو 2,000 روپۍ مې واغېښه چې رالم هغه نوي لوټونه او زما په خیال د 500 هغه لوټونه نن سم ډېرې جوړو نو هغه مې کور کې کېښودې چې دا والي نه مور مې د خدای پاک وبخي د هغې بالښت لاندې مې کېښودې څه لږې ډېرې مې تې ځان له دغه کې نورې مې د هغې د بالښت لاندې کېښودې نو بس زه د شوی یم لیټ راغلی یم خامخا به لیټ پاسېدم چې بیا پاسېدم نو ما ته وی زما د بالښت لاندې ده نوي لیټونه پراته دا تایخ یو ما ورته وی یاو
وی دا کم ځای وی هغه مزګزاره ساده ښځې وې وی دا کم ځای مې همدا بیګا پروګرام لتلو مو په پروګرام کې مې اغوښتي دي داسې راپسې راوویشتي په ما پسې دوزخ د لړمانان مه راوړه لکه دومره پورې هغه خلکو چې دی احتیاط کو لکه اوس زه یم پنکار چې دی نو هغه د یو منشیات پروش د یو غل د یو رشوت خور د یو دوکهباز یا د سودخور د سرکاري غټه څوکۍ باندې به ناستي په لکو کې به د هغه تنخۍ خو بیا به هم د یو غریب 500,000 روپو ته لاس نیسي لکه د هغې نه بیا د فنکار رزق چې دی نو دا یو په زر پاک دی ډېر پاک دی الحمدلله د محفل د آغاز مونږ داسې کړی دی چې خنداګانې او تا ومې یاره ساجد په سټیج کله مونږ سره داسې ملګري شي نو بیا زمونږ په هغه ورځ خنداګانې هم ډېرې نو دا د فن حوالې سره ته بیا زه لکه د عوامو هغه خپل کور نه مې شروع وکړه چې مور راته وایي دا دوزخ لړمانان دي ګنې خبره داسې نه ده بیا وروستو د هغې هغه سوچ او هغه ما برابر کړه د هغې هغه سوچ او ور یو څیز چې و هغه بیا ټیک شو هغه هر یو څیز بیا برابر شو هغه هر څه بس هغه ماحول جوړ شو که نه نو دغه لومبې کیسټ چې مې راغلی و د زړه اواز د هغې نوم و د شالمار ریلیز و زمونږ د باغیرم سره خوا کې نږدې کلی دی مجید آباد نوم یې دی زمونږ د کلیواله ورته زیات بجلیګر هم وایي نو هغه ورځو کې زما د لومبې کیسټ راغلی و د شالمار ریلیز و د زړه اواز نو زه دغه مجید آباد کې روان وم د دې فن په حواله راته خبره کوم تاسو به هم د دې خبرې نه خوند واخلئ او کتونکي به هم ولي دا کتونکي به هم لږ وخاندي نو داسې یو شپږ اتم ماشومان لسو پورې راټول شوي دي نو هغې داسې رانږدې شي یو بل ته وایي هې هغه تاسو که رومون کړی چې کیسټ دی هغه دا سړی دی لکه مطلب دومره ساجد اوان مشهور شي एकदम لکه وي دا هغه سړی دی تاسو رومون کړی چې کیسټ دی یو دوه نور ناستو دا کیسټ او بیا د سازونو سره ګانې ویل دا عجیبه غوندې دغه نو ورته وایي مونږ او تاسو کړی چې کیسټ دی هغه دا دی نو هغه دوه ورته وایي دا هندو دی که مسلمان لکه بالکل زمونږ دا معاشره بیا دا پښتانه معاشره دا د په مذهب نه مروباسي که نه بالکل دا خبره صحیح ده اوس مخکې ستاسو که څه وایې نو نه نو بیا چې تپوسونه خو خیر ډېر زیات دي که نه ستا د ژوند په حواله هم تپوسونه ډېر دي د کور د مور پلار په حواله به هم خبرې کوو د شاعرۍ به هم کوو د فنکارۍ به هم کوو خو د دې نه مخکې به کتونکو نه لږ غونډه کې اجازت وغواړم یو ورکوټه غوندې دم اخلو او چېرته مزې زموږ سره اوسئ کتونکو یو ځل بیا هرکلي پروګرام د مشالونه د ام ټلویزیون په دې شیشه باندې نن زموږ سره ناست ساجد اوان او دغه د ژوند او د فن په حواله ډېرې ښایسته خبرې روانې دي نو خبره دغه ځای کې ختمه شوې تا ته ویل چېرې دغه سړی هندو دی که مسلمان اصل کې هغه وخت کې به د دې کشور کمار او د دې خلکو کیسټ هم راتلې که نه سنتوش او زمونږ د چارسای سنتوش نه هغه اوریجنل سنتوش نه خیر زر د 1944 خبره هم نه کوم او دا د خدای شکر دی چې دای نه دی وی چې د دې الګ کیسټ زمونږ راشته دی چې لکه هغه وخت هم سړی یاد کړی مطلب عمر د دومره زیاتو ماشاءالله نه وی د دې الګ د نو مکه خبر راغلی تا چې راته چې د دې سړی کیسټ مونږ کړی دی خو خیر هغه ما وضاحت مخکې وکړو 77 ډیره خبره وا بیا کور کې لکه سره دی عملو کور کې لکه مور پلار چې کوم دی نو هغوی تساجیبه غوندې نه ښکاره کوي چې ساجد اوان خو لکه اوسه پورې به ښه مزدوري کوله اوس چې کوم دی نو دومره پیسې به راوړې مونږ له دارونه خویندې به یې ساتلې دا کور به یې ساته دا دی په کوم طرف روان شو نو چې کله دې طرف ته پیسې شروع شو بیا پیسې نه دی ویلي نه بیا هغې هم لږه من راوسته ماشاءالله خبره د پیسو وه دغه خبرې ښه ساجد دا راته ووایه بچي دې څو دي ماشاءالله اوس خو به غټې د خیره یاره زه د دې خوشحالۍ نه محروم یم څه محرومه داسې یم چې ما مطلب خدای د بچي نه یې درکړي ښځه یې نه ده راکړې ته بچو غم کې استغفر الله تا واده نه دی کړی بیخي مې نه دی کړی کتونکو دا نه صحیح خبره راته وکړه حقیقت کتونکو زه ډېر خفه شوم نن چې ساجد اوان لالا واده نه دی کړی بهرحال
ما خو زړه کې ویلي ما ذهن کې دا و ما چې ساجد بچي به ما سره ملل ته څو ماشومان ماړه کوي مې دا کلی شي د ماشومانی خدا مې هم ذهن کې ما چې دا بچي به کم از کم نه هم لسم کې وي خو ساجد و چې مال اوسه پورې واده نه کړنو کتونکو کچره ستاسو په کلی کې زمو خپل کلی کې کوشش کوم کچره داسي وي سوق وین ان شاء الله نو چې ساجد له بغیر واده کو خبر ډنګ ډنګ واده بوله کو ماشاءالله بغیره کې یو ډکه سپین نشتا نو زلمه دې کې خیری الک دې او پروګرامونه روان دي ان شاء الله پیسې مشته دي زم شته اجرو کورم شته دي نو به د دې نعمت نه با د ان شاء الله محروم نه پاتې کیږي سو برج موږ ژوند دي او تاسو ژوند دي ټیک ده کنه دا چې په دې کتون کې مې دومره باور نشته ځکه چې دی صرف اوري خوندلی ساجد سره زموږ خبر روان دي او د واده په حواله باندې بل طرف ته پکې لاړو زه خو بالکل حیران یم زما ځین خو نه لږه د واده خدای و چې نه مې کړې اوس بوله کوشش کوي ان شاء الله خاص ساجد بیا دا کیسټ ختم شوي داسې دور راغی د سی ډي دور راغی هغه دور ته د څنګه قتل د کیسټ دور ته د څنګه قتل چې کیسټ براتلی څومره خوند راغی بیا دغه د سی ډي زمانه شروع شو هغه سی ډي مو ختم شو بیا اوس څومره په دې لږ وخت کې څومره بدلون راغی یاره د عام د ټیپ کیسټ چې کم دی د هغې نه راواله تر سی ډي پورې داسې په پنکار څه اثر نو پرېوتی ښه هغه که موزیشن و هغه که ګلوکار و سندرغاړی و هغه ځان والی که ستاسو په شان اداکار و نو په دې باندې څه اثر نو پرېوتی خو چې کله دا فیسبوک او یوټیوب او میموري کارډ او تر دې حده پورې خبره راله او دې پورې محدود شوه ښه نو د دې نه فنکار اداکار چې څومره دي نو هغه دا ټول دی دا دې متاثره که ختم یې کړه مکمل یې ختم کړه نو خبره صرف د سلیما پاتې ده په دې مردان کې 4-5 سلیماګانې وي آی که بس یو یا دوه پاتې شوګر دې پکې یوم نشته دی ختم شوې اصل دا پیښور خبره چې وکړو زمانه وضعیت واقف یې ځکه ستاسو سی ډي کار هم دی تاسو فلم تمځئ نو بس د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه زما د جانان مینه بس دقه شی دی اصل کې لکه زما غوندې فنکار چې آرټسټ نو کار خو شکر دی لکه ډېر میلاویږي دی وخت کې خو لکه مطلب دی چې موږ ورته انکار کوو موږ چې یاره ښه سکرپټ نه وي ښه لیکوال ښه رایټر نه وي ښه ډایرکټر نه وي ښه پکې اکټران نه وي نو هغه کار خوند هم سړي له نه ورکوي نو بیا زما غوندې اداکار خو کار مکمل ولاړو مطلب که ته زه ځان ته وګورم خو لکه اکټران چې دي لکه په دې کرونا کې یا په دغه کې په دې سی ډي نه پس دا حالات خراب شو اکټر چې کوم دی نو بعض اکټران خو هر څه کوي هغوی ته کته وی چې به د جړه جامې واغوندو نو هغه مچي که ورته وایي چې لوپټه په سر که هغه هم په سر وي که ورته وایي چې به د ښځو چپلې په خپو که هم په خپو کوي هغوی کرکټر ته نه ګوري هغوی بس کار کوي د پیسو مشینان دي او الحمدلله خدای پاک موږ دغه شي نه ساتلی یو دغه شی نه کوو ځکه موږ په کور ناست یو خو لکه اوس مطلب ستاسو خو زه بیا هم داسې یو سیسټم روان دی چې لکه ودونه د شپې یا کویدنې خادي ستاسو سټیج پروګرام رواني که نه په دې باندې لکه ګزاره کېږي نو سټیجونه د ودونو مدونو څه حالات دي نن سبا د فنکارانو د هنرمندانو سندرغاړي یادوم 15-16 میاشتې خو کرونا چې کوم مصیبت وچلېد که نه دا وبا وچلېده ټولې دنیا له لکه د خپسې په مرۍ باندې غلې وه او یوازې فنکار نه چې ډېر صاحب وس خلک هغې ځپلې دي هره طبقه وځپله هره طبقې وځپله خو زمونږ د دومره نازک کار دی تر دومره حده پورې چې روژه راله بس بیا هغې نه ورو د روژې نه بعد داسې معمولي هم په ګڼه ګوڼو او په ودونو او په دې څیزونو باندې پابندۍ وي اخترو کې شوګانې ونه شوې د شادي حال چې ونو زه وایم چې اوس به هم بند یا به کلو شوي یا رو ارسب او پنشو بیا ورپسې محرم راله محرم راغی نږدې بیا اوس د کرونا خلک دومره پورې ځپلي یا سر نه دي اوچت کړی دی خلکو یا اثرات پې شته لکه د هغې که به اراده وه چې یاره مونږ به په دې واده باندې یو 3 لکه روپۍ لګو نو هغې وایي چې یاره بس په 50-60 زرو کې دا خبره راټوله که نو ښه به یا نو د دې کرونا د وجې چې دی دغه اثر یا نه دی پاسېدلی او مطلب سندرغاړی پښتون سندرغاړی متاثره دی مکمل
او بل د حکومتي چارواکو له طرفه ماغه پاملرنه چې دا نه ده شوې بلکې هغه چې کوم هغه مغوي چې کوم دی نو راټول په خپل جیب کې وجه تر د وزیر اعلی پورې دلته کې دا ډېر خلک ګرځي هم د دې خلکو په سر باندې پیدا کوي تاله درخواست ولیکي درخواست راغلی دا ته ورکه ما نه والي بل نه والي او دغه خلک دی والله چې ته مخلص صاحب په الله یقین وساته مال دا نوم اغستل نه دی پکار یو ډېر لوی چینل خلک مال راغلي دي چې دې ځکه به موږ تاسو سره یو انټرویو کو او د دنیا ته به وخایو او چې بیا موږ څه ټیمزونو لفافه به تاله درکو نو همدا لفافه به د سی وي که به یو 15,000 روپۍ دسته پیسه لین دین روان شي ما ورته وې ما په 15,000 روپۍ کروڑو پښتنو ته مو ملامت کوي ما شرموي شاباش کروڑو پښتنو ته دې خو ما شوکه ما په 15,000 روپۍ رضا کې او الته کې ته هر څومره پیدا کې دا نه چې زه نه خان یم نه نواب یم یا ما سره لکونه پراته دي یا ما سره کروڑونه موجود دي پراته دي خو د الله نه په دې شکر ګزار یم چې یو ډېر پښتون مزاج راله راکړی دی ډېره ښه خبره یو ډېره کامله عقیده راته بخلې ده نو ما ورته وې داسې چل دی چې موږ غرمه دال پخ کړي وو موږ جزانان خلک یو غرمه چې پخه کړو ماښام ټایم رسو چې څه کمې زیاتې پکې راشي نو یو له 100 روپو لوبیا ستاسو خبره چې کورخې ورسره راوالي نو یم هغه رزق پروت دی یم غرمه مې خوړلی دی او رزق پروت دی خو ماښامه پورې ورته خدای ما ورسوي نو بالکل هغه پروګرام چې دی نو ما نه دی کړی ما ورته انکار کړی دی کتونکو هغه پروګرام نه دی کړی موږ سره فی سبیل الله لګیا دی بلکې په موږ باندې چې کیکونو سموسې هم پرتې دام تې خورو او انټرویو هم تې اخلو مرکه مو سره روانه ده ساجده شاعري دی کله نه شروع کړه یا شروع شوه دریم څلورم جمعات کې هغه وخت کې نو ما به د عبدالوهاب دستی صاحب علي حیدر جوشي صاحب احمدین طالب رحمان بابا دا به داسې دي کوڅو کې دا پېښور ښاریان به راتله پېښور نه وي بګرځېدا کتابونه قرآن مجیدونه سپارې وغیره نه سره به د دې کیسو دا کتابونه نو ما به اغشتنو د هغه وخت نه ما کې شوق خو دا جراثیم را کې موجود د شعر لیکلو هغه به مونږ داسې ټوکو ټکالو کې وې هغه مونږ ټوکې ټکالې کولې لکه یو ورځ کور کې ناست وم چې مې څکله ماسپښین ټایم و مور راله پراټه هم پخ کړې وه نو مونږ یو چرګ ساتلی و هغه به چې داسې کټ خوا کې ودرېد نو د هغه ججوره و بالکل د هغه کټ نه لږ اوچته وه نو ما داسې هغه ته کته سوچ مې کوم همدا چې موږ سبا لالو یا دې مړ کېږي نو همدې به یو افسوس کوي دې به یو ارمان کوي نو د دغه افسوس او ارمان له ما څه د شعرونو جامې واغوستې ارشاد نو ټول خو راته نه دی یاد خاص معمولی لکه دې چې کم ټایم کې حلالیږي نو دې به یو افسوس ارمان به کوي چې سردارو مه د خپل مالت د چرګو چرګانو سردارو مه د خپل مالت د چرګو چرګانو مزې به وي چرچې به وي زما ښکلي دورانو او د مستو چرګو منځ کې په ډیران به سرېدمه او نه غم و نه مې درد خو بې غمه ګرځېدمه راکړې خدای عزت او دبدبه و یو خوشانو مزې به وي چرچې به وي زما ښکلي دورانو نو دا ټیپ شعرونه چې دا به موږ هغه ټایم کې لیکه نو بیا داسې شاعرانو سره ناسته پاسته وشوه الله دې وبخي فرګوهر شاعر یمن غمګین مایارې داسې لکه ډېر خلک پکې راغله مایاري چې هم ستاسو ناسته شوې ده ماشاءالله هغه خو مې ډېر نږدې ملګری دی په دې کې بیا دلته مطلب واحد بابا مو بیا بابا ناکانه ګلبڼ کاکا تر د خوشحال خان خټک نه مشران کول آفتاب ګلبڼ واحد سبزی آفتاب ګلبڼ ستا په دې ژوند کې لږ دغه داسې ډېر عمل دخل نه دی د آفتاب ګلبڼ اکثر یې تصویرونه هم ډېر وینم د پخوا نه
په شعر او شاعري کې هم د سره ډېر زیات لکه اکثر دغه شاعري ته کې دا څه د وجه دې مین وجه دا ده ګینل ته واحد څومره غټ شاعر دی او ما د واحد هم ویلي دي تاسو باغې ته پاملرنه ما نه دی اورېدلی نو افتاب چې دی دا زما شاګردانو کې دی افتاب ګلبن زما ایجاد دی بلکې پیرخانې ته دې ما راوستی و پیرخانه څه مطلب د پیرګوهر شاعره من صاحب ځای چې کوم مونږ شاعران دا غمګین معیارې فرمان علي ظهیر فضل الرحمن صابر خدای دې وبخي ظهیر صاحب د خدای پاک وبخي ډېر مړه دي اصغر لالا قمر رئیس صاحب سید صاحب نن ژوندی سید صاحب داسې ډېر ملګري دا به نو دا ما راوستی و نو د لیک د الف بیتې چې کوم د شاعرۍ دی ما نه زده کړي خو که واحد ته وګورې نن سبا په ډېرو لویو نومونو کې یادېږي او بیا په تیره چې افتاب ګلبن ته وګورې هغه له چې خدای کم مقام ورکړی دی د هغه چې د نثر کم لیک دی تاسو ته ښکاره دي افتاب ګلبن سره ډېرو مشاعرو کې ناست دی ښه نظم ډېر ښه لیکي او هغه نثر هم نو زه داسې چاته نشم ویلی چې دا زما شاګرد دی ځکه هغه یو داسې مقام ته رسېدلی دی خو ما ته بیا یو بل ملګري وی چې نه استاد به مک که استاد او شاګرد چې دی هغه به سیول جج هم شي سیشن جج به هم شي د هغه نه به وزیر اعظم هم جوړ شي ګورنر به هم ته جوړ شي نو استاد هغه کومه دبدبه او روب چې کومه برقراري او د استاد خدا شاګرد هر ځای ته ورسي خو چې استاد له مخې له راځي نو دی به دغه شان ودرېږي خو یو خبره ده چې افتاب ګلبن د خپلې مور ډېر حلالي بچی دی هغه چې هر ځای ته دغه شي او لړ شي چې د کم ځای نه پاسېدلي هغه ځای ته ګوري په دې څه د احمدین طالب صاحب یو شعر هم د خو ما نه هېرېږي چې کم ځای نه لکه تا لوت کوې نو هغه ځای ته به ګورې نو دا کوالټي ول الله ورکړې ده ښه کتونکو ته څه داسې څه شعرونه ته یاد دي خپل شعرونه شاعري مو سره شریکه که ملګرو سره که خپل یو غزل ترنم کې به ورته ووایم په ترنم کې ووایه یا که نه موږ سندرغاړي خلک بیا مکاروان یاو ووایه بسم الله ارشاد گلو مخایستما بهارما او هو خورې شمستا په انتظارما واه خورې شمستا په انتظارما ډېر آغا مدت لیدا سم وایا آغا مدت لیدا سم وایا ز بچے پتا پسی بیمارما هو خورې شمستا په انتظارما ډېر ښکلی خورې شمستا په انتظارما خپل بخت د کوټه کړو هسې رانغلې خپل بخت د کوټه کړو هسې رانغلې زه خو ګنې تا پورې ساروما هو خورې شمستا په انتظارما خورې شمستا په انتظارما بیا مې هم په جبستا نامه بوا بیا مې هم په جبستا نامه بوا څه که زه ولاړ په سر د داروما هو خورې شمستا په انتظارما خورې شمستا په انتظارما نن به ما ساجد په چغونو جړل نن به ما ساجد په چغونو جړل کاش چې زه غریب نه وې مالدارما هو خورې شمستا په انتظارما ګلو مخایستما بهارما هو خورې شمستا په انتظارما
خور شم ستا په انتظار ما. ډېر زبردست کتونکو په ساجد کې خدا کوالټي شته که نه چې مونږ خو د سره به صرف مرکه کوو او لږ به د شعرونه ورو ما ته پته نه وه چې ده به خپل کلام خپل غزل به ترنم باندې وي دا د شاعري دغه ترنم او لګیا یو خبرو سره کوو خو یو وړ غوندې دماغ خلو بیا به خپله مرکه راټولوي انشاءالله زموږ سره اوسئ. کتونکو یو ځل بیا هرکلي چینل د MTV مردان او پروګرام دی مشالونه او مېلمه دی زموږ سره ساجد اوان. ساجد اوان ساجد خو ټیک دی خو دا اوان د ځان سره څنګه لیکلی دی دا سره تخلص دی که نه قوم دی؟ دا خو زما تخلص هم دی او زما قوم هم دی. ښه او الله ته خو هغه انسان غوره دی چې په چا کې تقوی. رحمان بابا شعر دی چې کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. ډېر پیغمبران شته ابراهیم علیه السلام به راوالو د هغې والد صاحب په جهنم کې، نبي علیه السلام به راوالو د علي صاحب تره د علي صاحب والد او د نبي علیه السلام تره هغه به جهنم کې داسې نوح علیه السلام لکه د هغې بچي. خدا خو الله پاک یو پہچان د پاره دغه کړي اوان یو قوم دی او زه پې فخر کوم موږ د علي صاحب په اولاد کې راځو او په افغانستان، هندوستان، بنګال او پاکستان په دې کې دا ډېر زیات ډېر ګڼ تعداد سره آباد دي بلکې تایلینډ کې هم ډېر زیات دي. په فیسبوک ما سره رابطه ساتي خو زه بیا درته په دغه کې پاکستان کې بیا ته زه خبر وکړم چې دا هغه څوک مردم شماري کوي او د دې کم چیرمین دی بقول د هغه چیرمین صفدروان صاحب چې بلوچستان سره تعلق ساتي هغه وایي چې په پاکستان کې د اوان تعداد چې دی نو دا 4 کروڑه 15 لکه لکه 22-23 کروڑ آبادی ده د پاکستان. نو په دې کې 4 کروڑ 75 لاک دا صرف دا اوان میشته دی. او بل د دې خبرې وضاحت به مو کوم چې د اوان مطلب څه دی. نو اوان چې دا مددگار محمود دا د عربی نه دا د اون نروته دی د اون نروته دی. بیا زمونږ نیکه چې و ملک قطب شاه محمود غزنوي صاحب چې بیا کله حمله وکړه په هندوستان نو په کې زیاته مرسته چې ونو د دې خلکو و سره نو بیا هلته کې زیات خلک چې دي مړه شو هندوان اکثریت د هغې په پنجاب کې نو په مالی غنیمت کې داسې نور که سره زر او پیسې او نقد وي نو داسې ښځې هغه بیا پاتې شوي وي هغې اسلام قبول کړو. د دې تعداد چې دی په پنجاب کې هم سیوا دی اوان شته پنجاب کې بالکل او په سند کې هم سیوا دی بلوچستان کې هم. خو زه چې د خپل KPK ته وګورم KPK نه چې مردان ته وګورم نو چې هغه ما دغه وکړه هغه د لاکو نه دلته وړي. ښه دا خو چې زه کله د تر اوسه پورې ما دا فیسبوک نه کوم دا خو د 4-5 میاشتې شو چې زه د فیسبوک ته رالم نو ما ته د دې هر څه پته ولګېده. ساجد اوان صاحب دا خو ستاسو د قوم او دغه خبره وه د نامې خبره وه چې تخلص هم دی قوم هم دی. کلي کې ستا داسې څوک ملګري یاران دوستان زړه پورې یاران ماران شته داسې چې تا هغوی سره مشغول داسې فارغ وخت کې روزګار؟ یاره په دې کلي کې که د 80 کالو یو مشر راوالي او بیا راځي تر 10-12 کالو پورې ماشوم ته راشي نو ما سره تعلق دی. ماشاءالله ما سره تعلق دی ځکه چې خدای پاک بس مزاج او فطرت داسې راکړی دی چې مثال مې ټماټر ډېر زه کې ځایېږم. بالکل کتونکو ساجد اوان ډېر خوږ دی او دغه خوږوالي هم دغه وجه ده چې د 80 کالو سړي نه راوالي تر 10 کالو ماشومه پورې
د ده سره خلک مینه کوي او د خلک ستایي په هر ځای کې. ساجده کور ته چې سړی راځي لکه مطلب دی زه ماښام کور ته ځم یا عرفان کور ته ځي نو مطلب زمونږ خو کورودان شته دی که نه لکه ښځه هم شته دی شکر دی بچي شته په کور کې موږ چې کور ته راځو بچي په کور کې ښځه وي موږ وړه کې وایو چې راځه هغوی به ولاړ وي مطلب ستړي یو زور به راله وکړي چای ډوډۍ به راله دغه کړي چې په کور کې ښځه هم نه وي مور هم نه وي نو دا خو لکه سخت غونته کې ژوند نه دی. زه د الله پاک ډېر زیات شکر ګزار یم. موږ شپږ وروڼه یو پنځه چې کوم دي هغه ټول زما نه کشران دي نو که ساري او زه ورته ووایم چې دا شپه ده نو هغې وایي شپه ده. شاباش. که شپه یي او زه ورته ووایم دا سار دی نو هغه به ساري. بل ژونداریانې مې دي په کور کې یو خور مې ده لکه دام خویندې شوې بالکل دام خویندې شوې نو چې زه لړ شم او کټ کې کښېنم نو که کومه مخکې راله نو هغې اوبه ما ته دغه کړي یو بل زما استعمال چې دی نو دا ماښام یې دا روټۍ چې زه کور یم همدا زه اکثر پیو سره خورم نو بس زر پیو کې لاچي ماچي واچي یو روټۍ دغه کړي او بل تا وی چې یاره موږ راځو نو بچي وي او انتظار کېږي نو زه چې راننوځم نو زما چې ویرونه دي نو زه هم یو داسې استقبال او داسې مینه به هغوی خپلو پلارانو له نه ورکوي. ما ته دا محله او دا کور کې دا واړه ورنداریان وروڼه ټول لالا وایي که زه د ویرونو ترم کېږم خو ما ته لالا وایي نو هغه ما نه هغه ټول غمونه بالکل ما نه اړو د دې احساس راکولو هغه دغه چې دی ختم کړي لکه مطلب نه د بچي احساس شته نه د هېڅ هم نه دا ده چې لکه د مور کمی خو به محسوسېږي ډېر زیات که نه ډېر هغه خو زه چې تاسو ته یو خبره کوم نو به نه منې اتفاق به راسره ونه کې خو چې څوک ما پېژني او راسره ژوند دی نو بیا هغوی په دې باندې پوهېږي. اما چې کله د مور وفات وشو تاسو یقین وساتئ چې دا واده چې نه کړی د هر څومره عمر خو د مور سره بیا عمق عقیدت وي بالکل د واده سره بیا که لږ ډېر دغه راځي موږ خو ته نیو خبره ځکه نه مو دی کړی دا ما ته پته لګي خیر دی. نو 3 کاله زه به په ځمکه سملاستم وجه او په کور کې م نه بار وجه د هغې غټه وجه دا وه چې ما وی زما مور د په خورو کې پرته یو زه د په کټ کې پروت یم په بستره کې د پروت یم بیا هغې ما ته داسې ذهني څه دغه م کړی وه چې مختلف علاجونه اوس هم کله ناکله ګولۍ خورم بیا هغه روڼو دغه دی بس راله خیال میال بدل که خدای راله دوستان هم داسې راکړي دي. مخلص صاحب چې څنګه مې خوی دی څنګه مې فطرت دی څنګه مې مزاج دی نو بس خپل ځان واخلې خپل ځان ته وګورئ په الله یقین وساتئ چې ما له خدای پاک د خپل مزاج او د خپل سور خلک راکړی دی په ملګرو کې بل ما ته د بعضې ملګري وایي د پلاني خانځای کې پروګرام و ته لا نړی د دې خانځای کې مشاعره به ته لا نړی ما ویرو رزو بالکل اوفن لګیم او داسې ځایونه به چې هلته کې بس پابندۍ وي او دغه وي رو رویم چې ما نه دغه نه کېږي خانان مانان به نه ټسئ نه ځکه خبر بس زه دغه روره که خان را سره تعلق ساتي په دې خوی او په دې دغه کې که را سره ساتي زما به وړي نو زه ملګری موقدا پکې ني نو هغه د خپله خاني مبارک شي او زما د نعیم مخلص مبارک شي ډېر الله. ساجد اوان صاحب کتونکي ګوري خبرې خو تاسو سره ډېرې زیاتې چې تاسو سره موږ په ګنټو هم لګي قسم دی که نه ګپ ختم شي او نه دغه سټوریانې ختمېږي دا کهانۍ ده چې کومې ستا د ژوند قصې دي دا ډېرې زیاتې دي موږ یې مختصر کوو څه میسج کتونکو ته ورکولی دا کوم ځوانان هلکان راځي یا د سندرغاړو سنګینګ طرف ته راځي یا زموږ د شوبز طرف ته راځي دې دپاره څه یا ستا کور کې داسې څه وراره وي یا بل د تره زوی وي دغه ځوانانو هلکانو ته څه پیغام یاره زه به یو روایتي میسج نه ورکوم روایتي چې څه حقیقت وي جی زه وایم چې کم ځوانان دې طرف ته راتګ غواړي لا هغې دې وخت کې د تعلیم سره وابسته دي یا د څه هنر سره نو زه وایم زیاته توجه د دې له ورکړي
دغه خپل هنر لا خپل تعلیم لا په موږ باندې دا وختونه تیر شو ته په خپله څومره نامه جامه لرې بس دک نوم دی صرف دک نوم دی او یو داسې لار اختیار کړئ چې ستاسو نه داسې څه جوړ شي مور پلار به سره خوارۍ کړي یا د وروڼو خویندو سبا د خپلو بچو ښځې چې دی په کار راشي د چم ګاونډ په کار راشي او هېڅ چېرې د چا نقصان مه کوئ هېڅ چېرې د چا د نقصان سوچ مه کوئ ستاسو څوک هېڅ نشي کولی او کن فیکون یو الله دی رزق ورکولو والا الله دی که دا د انسان په لاس کې وي نو والله چې ساجد اوان به 20 کاله مخکې د لوږې نه مړو په الله یقین ساتئ د انسانیت قدر کوئ هر چا دپاره خیر ګورئ هر چا دپاره ښه ورځ ګورئ په لوی الله مو سپارم الله په امان ډېره زیاته مننه ساجد اوان صاحب تا سره خبرو تا سره مرکې تا سره ناستې ډېر زیات خوند وکړو او ګوچې خبرې هغه شان مطلب موږ ونه کړې څنګه چې په کار وي ډېر سوالونه ډېر تپوسونه زموږ نه پاتې دي او ستا بلا ژوند دی او دا په دومره غټ ژوند د دومره ژوند ډېرې برخې دي او دغه ټولې برخې په دې لږ وخت کې راټولول دا ډېر ګران کار دی خو انشاءالله زموږ د ایم ټلویزیون به که خیر یو ځلې بیا تاسو له موږ تکلیف درکو تاسو سره به چېرته کینو که خیر یو د موسیقۍ یو سیشن به چلو اب هم که خیر ګپ لګو تاسو سره نو ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله کا الله دې آباد لرو ژوندی اوسي ساجد اوان زمونږ یو داسې ملګری چې ډېر زیات وخت هم یو ځای تېر شوی دی او الله دې همدغه شان یو ځای زمونږ دا ژوند او دا رنګونه او دا پروګرامونه او دا خوندونه چې یو ځای د دې ژوند نه اخلو زه په خپل هم خوشحالېږم دغه شان یارانو دوستانو ته خوشحال یم چې دې سره په محفل کې ناست یم د خپل غمونو رانه څنګه چې ساجد اوان و چې ما نه هېر نو قسم دې دغه شان زموږ نه مې هېر شي ساجد اوان غوندې سړی چې راپاسي او موږ وخندوي موږ مشغول کي نو موږ حیران شو چې خدای پاک دې سړي له څه داسې په بدل کې داسې څه وګو د سره چې دی خوشحاله شي او دله څه ورګو داسې نو دې موږ خندوي زموږ نه غمونه هېروي حالانکه په خپله په ډېرو مشکلاتو کې د ټولو نه غټه مشکله دا ده ګرانه دا ده چې د لکه دغه د پولیو مسلې د غریب په ډنګورو باندې ګرځي او بیا داسې یو سړی تا خندوي تا مشغولوي په سوونو خلک انټرټین کوي او دی ورته ځان له په سټیج باندې ناستي دا ډېر لوی هنر دی دا ډېر لوی کمال دی او دا صرف ګاډ ګفټ دی دا د الله د طرف نه دی دغه د انسان خپل څه کمال نه او بیا ساجد اوان غوندې سړی الله دې دله ژوند ورکړي او الله دې زموږ په منځ کې دغه شان لري کتونکو انشاءالله بل هفته کې خیر دی او بل مشال سره به د ایم ټلویزیون په دې شیشه باندې تاسو ملاقات کوو اوس درنه قربان یم مخلص کیمرامین کامران او پروډوسر عرفان غواړي اجازت د لوی الله په امان ګرځي غړ غړ تعلیم یافته لکه ځان چې والي ماشاءالله بهرحال دا لکه پخ مکه اصل کې ګوګل ما سره راوځي هغه فرنجي لګي او کس یو کا باندې ځای کې کوټه کې کې شامو پرشيګا تلګار شه مړ لګي بوس کا شابه بوله ورکا باندې سړی ټوخین خته دي ګوګل وبوس کا بچي لګي بوله ورکا لګا دا ولې زوی پتا څه چلو شو ما غوارو سره تنه هغه پخ هغه به یاره ما ته به کړه ما چې دا ډواله کړی زی شو ما ګوره دی بلو بورانی او ما موبایل هم دا کړه هغه جاز مې په لګول روغانی خبره کرنګ پر عظیم خلک بوج څنګه چلني نه یاره والله بس ما جاز په لګیدل یار جاز ته مې کوته لګیدل شابه جو خپل جیو کټو کیو شابه مالته سب پخ پخ په خلک بوج دا ساجد پخ پخ کوي وعلیکم السلام بخیر علیکم تاسو کو نو